نن سهار 7 بجې د کونړ مرکز په لسو عیدګاهو او ولسوالیو کې د اختر لمونځ ادا او خلکو لخوا په خوښیو د قربانۍ مراسم پر ځای شول. د کونړ والي د مرکز صداباد مرکزي لوبغالي کې د زرګونو هیوادوالو سره لمونځ ادا کړ او د امیر المؤمنین د پیغام شریکولو ترڅنګ د خپل لوري هم خلکو ته مبارکي وړاندې کړه او ترې ویې غوښتل چې د اسلامي امارت سره خپل همکارۍ پراخه او د دغه نظام په استحکام کې بشپړه ونډه واخلي. د اسلامي امارت په راتلو سره د ټول افغانستان شرعي نظام حاکم شوی دی. مقدس اسلامي شریعت تطبیق دی. د دیني شعایرو د لوړتیا او دیني مراکزو د پراختیا ترقي او تقویې لپاره مهم اقدامات شوي دي. دا ټول هغه اهداف او ارزښتونه دي چې د ترلاسه کولو لپاره یې زموږ ایماندارو خلکو اوږدې مبارزې کړي او لویې قربانۍ ورکړې دي. په وطن کې مو اسلامي ورورولي او یووالی ټینګ شوی. عامه شتمنۍ لکه معادن، ځمکې، ځنګلونه او نور ملکیتونه د بیت المال په حیث خوندي دي. دغه راز د کونړ مرستیال والي د مرکز صداباد د شګۍ په عیدګاه کې د اختر لمونځ ادا او خلک یووالي او د نظام ملاتړ ته وهڅول. تاسو ټول شاهد حال وئ چې دغه یهود چې کوم ملک دی نیولی دی بیرته وتي دي. په هغه ملک خپل داسې ملکونه شته چې 80 کاله اوس هم د هغې د وتلو نه وروسته د هغې قانون چلی. الحمدلله ثم الحمدلله چې امارت اسلامي هم په سیاسي ډګر کې ماتې ورکړي، هم په نظامي ډګر کې ماتې ورکړي او افغانانو ته الله تعالی خپل استقلال، خپلواکي، امنیت او اسلامي نظام دا راوستی دی چې موږ او تاسو په وړو معمولی خبرو باندې د دغه نظام مخالفت ونکړو. د یادولو وړ ده د مرکز صداباد ترڅنګ د کونړ په 15 ولسوالیو کې د لوی اختر لمونځ د خلکو په پراخه ګډون سره د امنیت او خوښیو په فضا کې ترسره شو.